او بل یو کس تپوس کړی ده چې یو سړی د مونځ کې ولاړ ده او قرائت یې په پټه، لیکن دا ورسره شونډې نه خوځوي، ژبه نه خوځوي، نو آیا د ده مونځ کېږي که نه؟ نو زمونږ فقهای کرام فرمایي چې یو قرائت په جهر سره ده او یو قرائت په پټه باندې ده. لکه مازدیګر مونځ کې، ماسپښین مونځ کې، دې کې په پټه قرائت ده که نه؟ او ماښام او ماسخوتن کې او سبا کې دې کې په تیزه باندې ده. نو جهر څه ته یی؟ جهر هغه ته یی چې دومره تیز یی چې بل څوک یې اوري. او دا مخافت او پټوالی او سرن قرائت دې ته وایي چې پخپله یې اورې، پخپله یې اورې. نو پخپله چې اورې دا به هله کېږي چې ژبه ورسره خوځوي او شونډې او ژبه ورسره خوځوي، نو هله به ته دا قرائت اورې. او که نه ژبه نه خوځوي نو بیا دې مونځ نه کېږي، ګورې بیا قرائت نه کېږي، بلکې دې سره به ژبه خوځوي.